ګرانو ملګرو سلام علیکم. لکه څنګه تاسو ګورئ ما او خالد صاحب دلته ولاړی او خالد صاحب په دې وروستیو ورځو کې تاسو به د دې په پاڼه لیدلي چې د افغانستان ته تللی به چې وګورو چکر یې واله هغه خبرې به بیا ورسره کوو. اوس به د کابل د تګ پوښتنه وکړو چې دی کابل ته څنګه تللی او څه یې وکړه. خالد صاحب ویانا ته بیرته په خیر راغلی او دا وویل چې کابل کې د څه ولید څه دې وکاته او څه دپاره تقریبا یو میاشت مخکې د یو لیدو لپاره د دوستانو لیدو لپاره د ګران هیواد د لیدو لپاره کابل ته لاړم او کابل کې تقریبا هلته څه کم یو میاشت کابل کې وم. د کابل ښار مې ولیده، هلته مې دوستان ولیده، د خپل هیوادوال مې ولیده او طبعا د ښو شیانو په لیدو خوشحاله سوم. اما کله چې د ګران هیواد د خلکو بېوسۍ، بېوزلۍ، بېکارۍ مې ولیده طبعا موږ ټول خفه کېږو. زه کابل کې د څو ورځو هستوګنې نه وروسته د وردګو خواته لاړم، د وردګو نه بیا همداسې بامیانو خواته او د بامیانو کې مو د بند امیر ښکلې دره او ښکلې ځای ولیده، واقعا چې ډېر ښه ځای و او کیدای شي چې دا بند امیر چې لږ کار ورباندې وسي، لږ نورم د چارواکو توجه ورته وشي، په یو ډېر تورستي سیمه بدله سي او د ټولې دنیا نه، د ټولې نړۍ نه افغانان هلته راشي او د هغې د لیدو نه خوند واخلي. دوستان دا ویدیو هم وګورئ. دوستان گرامی سلام. این بند امیر است، بند که در فاصله 40-50 کیلومتری شهر بامیان قرار داره و واقعا یک آب بسیار زیاد زلال و شفاف با رنگ نیلگون، با رنگ آسمانی واقعا بی‌نظیر هست. بامیانو کې مو یوه شپه وکړه، بیا همداسې غوربند خواته لاړو او د شیخ علي د مڼو باغونه به مې هېڅ هېر نه سي چې واقعا ډېر ښکلي وو. دوستانو لطفا د شیخ علي د سیمې د مڼو ښکلي باغونه په دې ویډیو کې وګورئ. هغه جنم داسې پروان ولایت لنډه دا چې دا ځل مو د هیواد ډېرې سیمې ولیدلې. خالد صاحب د اسکو په ستاسو اسکو ستاسو یوه ټولنه ده او هغې باندې اکثره تاسې افغانستان کې د ماشومانو سره د قلم او کتابچې مرسته کوئ. په هغې سلسله کې خو نه وې تللی؟ د هغې سلسله کې لاړم. ما غوښته چې د هسکو مؤسسه د هسکو بشري ټولنه بیرته احیا شي او بیرته راجستر شي. لاړم د پلان وزارت همغه غیر دولتي ټولنو دفتر ته لاړم او هغوی سره مې له نږدې نه خبرې وکړې چې معلم زه غواړم د هسکو ټولنه بیرته احیا شي، بیرته په خپل فعالیتونه شروع کړي او خصوصا د بېوزله کورنیو سره چې دې وخت کې ډېر زیاتې دي او د خپل ډوډۍ د خپل هغه وس نه لري، هغوی سره د قلم او کتابچې کومکونه شروع کوم بیرته. خو متاسفانه وایم چې د پلان وزارت د اړوند چارواکو د معلوماتو پر اساس هغه خارجي ټولنې، غیر دولتي ټولنې چې غواړي ځان راجستر کړي، خپل ټولنې راجستر کړي، دلته باید $1500 باید تحویل کړي چې متاسفانه دا پیسې زموږ د وس نه پوره نه وو او ما ونه کړی څوک چې هسکو بیرته ثبت و راجستر کوم. هیله ده چې چارواکي په دې تصمیم نوي کتنه وکړي او خارجي ټولنې تشویق کړي چې راشي او افغان کورنیو ته چې په دې شرایطو کې د
اقتصادي ستونزو له کبله نشي کولی خپل اولادونو ته د مکتب ضروريات او اړتیاوې تهیه کړي د خارجي ټولنې چې غواړي افغان کورنۍ سره مرسته وکړي دا تشویق کړي. خالد بسیار عالی. دیگه کجا رفتن؟ در طرف شمال کابل و طرف شمالی و این طرف ها چکر زدن یا نه؟ بله جناب عطک صاحب، این دفعه خوشبختانه فرصت مساعد شد که ما به جای مختلف کشور ببینیم. بر علاوه مناطق قبلا تذکر رفت، ما بندشاه و عروس در شمال کابل دیدم، همچنان مناطق گلغوندی و جبل سراج و شهرهای سالنگ دیدم بعد از سالها. و متاسفانه که سرک بین از جبل سراج تا تونل ها بسیار زیاد خراب بود و موترها باید ساعتها منتظر میموندن تا نوبتشان میرسید. موترهای خرد، البته موترهای لاری در روز توقفش عبور و مرورش ممنوع بود. علاوه کانال خوشتیپه دیدم که بسیار برای من دلچسب واقع شد و برای تنگی تاشقرغان. و علاوه سفر ایبار ما ایبار از کشور از طریق ازبکستان و بندر حیرتان ما کشور ترک کردیم که این موقع میسر شد، فرصت مساعد شد تا آثار تاریخی شهرهای های بخارای شریف و سمرقند و تاشکند را هم ببینیم که انشالله در دفعه بعدی این ما در موردی هم معلومات تقدیم خواهد کردم. فعلا به می اکتفا میکنیم و تشکر جناب عطک صاحب شما که قدم رنجه کرده و همچنان دوستان که وقت گذاشتن برای دیدن این کلیپ کوتاه. هر جا هستین همه دوستان را به خداوند متعال میسپارم و السلام.